سلامونه علیکم هیله ده چې جوړ روغ سلامت وای. راځو یو څه ځان نه وروسته 20 درس segnale di indicazione servizi یعنی خدماتي نښې نښانې په پښتو کې به داسې استعارت وکړو. دا هغه سینیال دي چې په دې سره مونږ هغه اولني معلومات چې مونږ ورته ضرورت لرو هغه راته حاصلېږي، لکه د هوټل برخه کې یا په لاره و بار ته کافې ته مو ضرورت شي، خوب راځي نو کافې وچکو، نو هغه کوم نښې نښانې چې د کافې یا د بار لپاره استعمالیږي هغه راته ښیي. او یا خدامه که مریضان شو یا د مریضۍ په حالات کې وو د پرونتو سکورسو یعنی عاجله د شفاخانې یا د هسپتال کومه برخه چې عاجله تداوي پکې کېږي هغې سینیال راته ښیي چې په کومه لکه دغه د هغه پرونتو سکورسو نښانه ده. نو او د هغې سره په څنګ کې د انفورمیشن یا که د ډیزل ورڅخه شو یا بنزینه هغو لپاره دغه سینیال دي. خو راځو یو په یو تشریح کوو. نو دغه پوسټ چې کوم لیکل دي دغه ټول دا د په دغه سینیالو کې تشریح شوي دي. نو د دې لپاره چې تکراري خبرې ونه شي راځو ډایرکټ یا مستقیم دغه سینیالو تشریح کولو ته. ښه، سنس اونیکو پاراللو دا هغه سینیال ده چې کله مونږ ته مطلب سنس اونیکو یعنی یو طرفه جاده راته ښیي یا یو طرفه کوڅه، هغه یعنی کله چې مونږ سیده روان وو ښی خواته چپې خواته سیګنال وي نو دا پاراللو هغه ته وایي. او که مخامخ کومه سینیال وي چې مطلب مخامخ سنس اونیکو فرونتال وي هغه بیا دغه یو سینیال ویل کېږي، یعنی یو طرفه جاده وي خو مخامخ وي. پاراللو یعنی یو څنګ ته یا بل څنګ ته، که چپې خواته وه چپې خواته دغه اوس چپې خواته ده، او که ښي لاس ته وه ښي لاس ته یو طرفه جاده ده. او دغه previsione di regione consigliate autocar in transit دغه هغه دی سینیال ده چې د غټو موټرو لپاره سړک یا کنسولیات یا مشورتي هغې ورته ده د هدایت چې تاسې دلته وګرځئ، یعنی دا سینیال چې چېرته وګورئ درته وایي چې تاسې یعنی غټو موټرو والا باید هغه وګرځي، ځکه ورته د مشورې په ډول دلته ورته هدایت شوی دی. او دغه ده direzione autocar consigliate هغه موټر چې 3.5 ټنلات نه 3.5 ټنونه وزن پورته وي هغوی پر هغه چې اوتوکار نومیږي هغوی پر بیا دغه یعنی لار یا هدایت ورته مشورتي هدایت ورته شوي دي چې تاسې دلته لاړ شئ. او دا پرونتو سکورسو لکه مخکې مو چې وویل پرونتو سکورسو هغه د هسپتال هغه برخه چې عاجله تداوي پکې کېږي یا بغیر د اپاینټمنټه 24 ساعته خلاص وي، نو هغه برخه ته د علامه ده، یعنی که چېرته ضرورت پېښېدو یعنی دلته تاسې دغه علامه تعقیب کړئ تر هغې ځای به مو ورسوي. او دغه چې ده اسیستنسا میکانیکا دا سینیال چې چېرته وګورئ یعنی چېرته د نږدې اوفیچینه د هغه شته مستري خانه شته، نو تاسو که چېرته موټر کې ټکه ټوکه کار وي نو یا ډارېږئ چې لار کې به مو پرېږدي نو د علامه تعقیب کړئ تر اوفیچینې یا تر مستري خانې مو رسوي. او دا ریفورنیمنتو هغه ډیزل یا جیپیل یا بنزینه پټرول چې کوم موټر د تاسې کوم رقم هغه کوي یعنی ډیزلي وي ډیزل هملته یعنی به دغه علامه چې پیدا کوي کېدای شي ډیزل پټرول او جیپیل لپاره بیا خاصه بله علامه هم شتون لري، خو په عموم کې دا د پمپ لپاره استعمالیږي یعنی د ډیزلو یا د پټرولو پمپ لپاره، یعنی دا علامه چې چېرته وګوره یا چېرته لیکلي وي چې دومره کیلومتره یا دومره مترو کې
دغه سرویس یا دا خدمات شته، نو که چېرته تاسو د موټر تیل یا ډیزل نه پټرول کم وي نو دلته تللی شي. انفورماسیون دا د هغو توریستیکو لپاره سیاحتي خلکو لپاره چې څوک په سیاحت یا په چکر ځي هغوی لپاره انفورمیشن دفتر که دا معلومات تعقیب شي دا متر هغه دفتر رسوي یا کیدلی شي چېرته چې دا معلومه موجوده وي هملته نږدې چېرته دفتر ولري. او دا ایریا پیکنیک هغه ساحه چې چېرته په ازادانه ډول هغه کېږي میله پکې کولی شي. ډېر داسې ځایونه شته چې د دې چکر وهونکو خلکو لپاره جوړ شوي دي د غرونو په لمنو کې، نو هلته تاسو کولی شئ پیکنیک یا میلې جوړې کړئ او د باربکیو یا نغري پکې ایښودل شوي وي، هلته بیا اور بلولی شئ، غوښه په اور اچولی شئ. نو دغه علامه مو چې چېرته ولیده نو د هغه ساحه کې تاسې که وغواړئ میله هم کولی شئ. او دغه علامه د هوټل ده، دلته موټل ورته لیکلی خو اصلا هوټل ده. دا مو که چېرته هوټل ته ضرورت شو، ستړي وئ، خوب دې راغلو یا مو غوښتل چې ارام وکړئ نو دا علامه تعقیب کړئ، انشاءالله تر هوټله مو رسوي. او دا د بار علامه که چېرته ستړي وئ او خوب درځي کافي مافي څښئ نو دا علامه مو چېرته تر سترګو شوه بار ته مو رسوي که تعقیب یې کړئ. او دا رستورانت که ویږي شوئ مړۍ مو خوړه نو دا رستورانته پورې مو دغه علامه رسوي. او دغه علامه کیدای شي دغسې ناشنا وي، دغه autocaravane یا area attrezzata con impianti di scarico دا د هغو موټرو لپاره موږ تاسو بیا هغه موټر چې کور پکې وي یعنې متحرک کور چې هغه په حرکت کې وي، یعنې کولی شي یو ځای بل ځای ته انتقال شي د موټر په ذریعه، نو دغو ته autocaravane وایي. په ایټالیا کې اکثر هغو ته وایي کامپر، یعنې هغه په کوم هغه کتابي هغه چې ده یا په د لیسنس درسونو کې چې ما تعقیب کړی د autocaravane په نوم هغه ده، یعنې په دی باندې نومول شوی ده، خو عادي خلک یې کامپر بولي. نو دا هغه ځایونه دي چې کله یعنې دا هغه ساحه ده چې دغه موټر یې خپلی ځان هم تشناب پکې وي، اوبو سیستم پکې، یعنې هم کوچینه پکې وي، یعنې اشپزخانه او د خوب اتاق، حمام او همداشان د ټولو شیانو نه برخمنده لکه کور. نو د تشناب اوبه یې دلته که دغه علامه اسکاري کوي چېرته دغه علامه مو ولیده نو تشناب اوبه یې دلته خالي کولی شي. دا هغه ساحه ده چې دلته د دغو موټرو هغه د تشناب اوبه یا هغه اضافي کوم هغه چې پکې دي یعنې تاسو وغواړئ هغه لرې کړئ نو دلته یې کولی شي. دا کرابینیري د نه پوهیم په پښتو کې به کوم نومونه ورته یا هغه کرابینیر هغه پولیس یا هغه ځواک چې اکثر په د جنایي پیښو کې ګمان کوم زیاته برخه اخلي یا چېرته ټکر کېږي یا د ټکر تر څنګ یا کومې بلې ناوړه هغه سره پیښې سره مخ کېږئ نو دغه نمبر یا دلته خو درته ویلي چې کرابینیر خو دلته خو نمبر نه ده لیکلی، کله یا لوکالیته هم لیکلی وي indirizzi telefono pronto intervento، یعنې دا علامه ده چې دا تاسو ته هغه دلته یې ورسره ذکر کړي وي، یعنې تاسو کولی شئ که چېرته ضرورت پېښ شو کرابینیر یا هغو پولیسو ته چې په د جرایمو د اثبات لپاره یا د مشکل حلولو لپاره تاسو ته ضرورت شي دغو نمبرو ته زنګ ویلی شي. نو هیله ده چې دا سینیال
مو تر پایه سره تعقیب کړي وي.